د ننګرهار کوټ ولسوالۍ چې یو وزارتي سیمه ده ډېری اوسېدونکي په کرنه بوخت دي. د کوټ ولسوالۍ یو تن بزګر کاري تکبیر الله وایي پخوا به یې په خپله ځمکه د کوکنار او نورو نشهیي بوټو کښت کاوه، خو اوس وخت دی چې د حرامو فصلونو پر ځای حلاله کرکیله کوي. کله چې اسلامي امارت داخل شو او راغله الحمدلله نشهیي توکو مواد بند شو، بس دوی باغداران د دیکانان باغدارۍ ته زور ورکړ او خپل غنم او جوار او وربشې وکرلي. الحمدلله بس دستي ښه سات تیر دي او نور هم غواړو چې اسلامي امارت د دې قومونو سره د دې بندونو او د دې کشت کلي ته اوبه او زمینې برابرې کړي. نو موږ دا همکاري د امارت اسلامي نه غواړو. د کوټ ولسوالۍ یو بل بزګر محمد یونس پتنګ بیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او نورو اړینو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. او موږ د اسلامي اماراتو نه دغه غوښتنه ده کومکونه او حساب کتاب چې دی دا د بزګرانو سره ډیر وشي. بندونو په برخه کې رښتیا خبره چې ډیر زیات خراب دي او چې ولوی ګوري کنه نو بیخي بزګران د دغه سره مخ دي په حقیقت باندې. اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه ده چې موږ له د بندونو ډیر دغه وشي او د دې له دیوالونه وشي. په ورته وخت کې د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل اجمل سبحاني وایي په تیر کې د ولایت بېلابېلو ولسوالیو بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو ترڅنګ یو شمېر مرستې شوي او ډاډ ورکوي چې د مرستندویو موضوع په همکارۍ به راتلونکي کې هم بزګرانو سره بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره شي. په تیر کلونو کې موږ دوی لپاره تقریبا د 1.5 په شاوخوا کې بزګرانو سره د اصلاح شوو د غنمو اصلاح شوو تخمونو مرسته کړې، همدارنګه د سبزیجاتو په برخه کې د باغدارۍ برخه کې مرسته کیږي. لا هم کوشش کوو نه یوازې د ولسوالۍ بلکې د ټولو ولسوالۍ بزګرانو ته دا ډاډ ورکوو چې د کرنې اداره رهبري هڅه کوي چې د خپلو بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دوی سره وخت نه وخت په مختلفو برخو کې مرستې وکړي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله 0 ته راښکته شوې او هڅه کوي د بدیل معیشت پروګرام له لارې بزګرانو سره د باغونو جوړولو او نورو برخو کې اړینې مرستې ترسره کړي.